نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خپلو ټولو هیوادوالو په خاص ډول مهاجرینو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پاکستان نه د مهاجرینو د اخراج په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مهاجرینو درد او غم او تکلیف خپل درد غم او تکلیف بولي او د دې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي دي. ټول امارتي ادارو او مسؤلینو ته د مهاجرینو د